बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د 400 ټولو خلکو ته ډېر مبارک شه. اغه ځوان د نیست کم چې فقط ډاکوانو سره ګیرو الحمدلله ستاسو د ټولو په دعاګانو سره هغه بازیاب شو. خو زه دې کې اصول وینا غوښتل غواړم دې کې د سکه د منګا هیومن رائټس اکټیویسټ اشتیاق خان، علم جان دورانی سے سنیل خان، ان علاوه د مسلم لیگ نون اختیار ولی صاحب زه د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم او صدام د 400 هغه زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د هغه نمونه دي چې په دې کې روز او شپې ته نه دي کتلې او خپل مهنت یې کړی دی. زه یو خبره کول غواړم، مونږ نون پولیټیکل خلک یو، مونږ د ټولو پارټیانو د ړنه عزت کوو او قدر یې کوو ځکه چې زمونږ نه چا نه د ووټ لالچ ته او الحمدلله نه مونږ ووټ دپاره کار کوو. خو بدقسمتۍ څه چرسیانو دې له د سیاست رنګ ورکولو او نن هغه چرسیان چې کوم دي هغې ته اندازه وشوه چې زمونږ کار صرف د انسانیت دی. نه مونږ د چا د لیډر خلاف خبره کوو او نه مونږ چاله دا ترغیب ورکوو. زمونږ دپاره ټول یو شانتي دي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې کاینډلي د انسانیت په کار کې که تاسو د چا مدد نشئ کولی نو کم از کم چا پسې ډرامې مه کوئ. که تاسو له الله تعالی دومره همت نه دی درکړی ځکه چې ستاسو مقصد خو صرف ووټ دی. زمونږ الحمدلله ووټ مقصد نه دی. مونږ د انسانیت خدمت به همیشه کوو او صرف د الله د رضا دپاره کوو او مونږ ته به ستاسو مرسته پکاري. خو زه د 400 والو دا یو پیرا بیا ډېر مبارکباد یم او د خوشحالۍ موقع او انشاءالله شپې پورې به هغه رورسي په لار کې را روان دی. شپې پورې به هغه انشاءالله خپل کور کې او انشاءالله مونږ به خپل مهنت جاری ساتو. تھینک یو سو مچ.